ځایه کومه او په یو دوو شعرونو باندې چې کوم دی نو مونږ سټارټ اخلو چې تر دولتونو خان زه د غریبۍ بادشاه، ته د دولتونو خان زه د غریبۍ بادشاه، تا خلک امیر بولي ما د ملنګۍ بادشاه، ما او تا کې فرق دی لږ غونده کې سوچ وکړه، ما او تا کې فرق دی لږ غونده کې سوچ وکړه، ته په کلي راج کوې زه د دنیاګۍ بادشاه. نو په دې شعرونو باندې زه زما نه دې اړخ ته چې زما کم داسې ووایم چې کشر ورور ناست دی اسامه ګوهر چې کوم دی نو ناست دی، نو دې ته خواست کوم چې تاسو ته یو خپل رنګین او رومانټیک غزل وړاندې کړي. جی اسامه صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. بس کا زړګیا په ګیلو نه کیږي، بس کا زړګیا په ګیلو نه کیږي، جانان د بل شو په جرګو نه کیږي. آها ډېر ښکلی. منم چې ته یې په لیدو ژوندی یې، منم چې ته یې په لیدو ژوندی یې، خو دیدنونه په دوکو نه کیږي. او که سترغلو کې د پړسوب راشي خو یقین یې ستا په شوګیرو نه کیږي. که سترغلو کې د پړسوب راشي خو یقین یې ستا په شوګیرو نه کیږي. او پرېږده دولت ځان سره کېده مړه، پرېږده دولت ځان سره کېده مړه، دولت ځان سره کېده مړه، مینه بدل کې د پیسو نه کیږي. او زه اسامه چې نا امیده یمه زما یقین یې په راتلو نه کیږي. زه اسامه چې نا امیده یمه زما یقین یې په راتلو نه کیږي. ډېر ښکلی ډېر مزدار. دا و اسامه ګوهر چې تاسو ته ډېر ښکلی غزل چې کوم دی نو واورېدو. او یو خبره تاسو ته چې کوم دی نو وړاندې کوم، ځکه چې زمونږ دا پروګرامونه به ډېر ښه ادیبان ښه شاعران زمونږ استادان زمونږ مشران هغوی هم ګوري، نو هغوی ته درخواست کوم ریکویسټ کوم که چېرې زمونږ نه لکه زه خپل هم څه دومره نامتو شاعر نه یم او دومره غټ شاعر نه یم، مونږ چې کوم دی نو لا د ادب په میدان کې خړپوسې کوو، نو دا بیا چونکې زمونږ نه هم جونیر دي، نو که چېرته داسې یو غلطي ستاسو په نظر شي نو مونږ تاسو ته چې کوم دی نو درخواست کوو او ریکویسټ ته کوو چې لہذا د تنقید برای اصلاح په نظر باندې به هغې ته ګورئ او زمونږ به اصلاح کوئ. نو د دې نه پس ته زه زما بل کشر چې کوم دی نو ډېر چې ښکلی شاعر دی، د شکل و صورت نه هم ښکلی دی او لیکل یې هم ښکلي دي، نو زه عقیب خاکسار ته خواست کوم چې تاسو ته یو ښکلی غزل وړاندې کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. غزل دی چې ستا د لاس په نښو ځان مشغولومه، ستا د لاس په نښو ځان مشغولومه، او ستا تصویر په نیمه شپه کې ښکلومه، او ستا د لاسه که په دار شم پروا نشته، ستا د لاسه که په دار شم پروا نشته، خو جانانه ستا بېلتون نه قبلومه. او بل دی چې د هجران د شپې تیارې چې مې راګیر کړي، د هجران د شپې تیارې چې مې راګیر کړي، ستا د یادو ډیوې ځان ته بلومه، او لیونی نه وم خو ستا یاری پاگل کړم، لیونی نه وم خو ستا یاری پاگل کړم، او لیونو غوندې اوس خپل ګریوان شلومه، او زه ځان دشمن په خپله باندې هم یم، زه ځان دشمن په خپله باندې هم یم، ځان ته خپله په خپل لار ازغي کرمه. او بل شعر دی چې انتظار دی څومره ګرانې خبرې، انتظار دی څومره ګرانې خبرې، دا دې څه لوي چې زه منو راځمه، دا دې څه لوي چې زه منو راځم. دا شعر بیا ووایه. ښځې وي چې انتظار دی څومره ګرانې خبرې، دا دې څه لوي چې زه منو راځمه، او زړه مې لاس کې د مودو نه ونیولی، تا وانغست په سینه کې واپس ږدمه، او د بېلتون تیاره مې سترګو ته جوړېږي، د بېلتون تیاره مې سترګو ته جوړېږي، او ته چې دا وایې ناوخته دی زه ځمه، او مقطع ده چې بل زما غوندې قسمت به د چا نه وي، بل زما غونده قسمت به د چا نه وي، زه خاکسار چې ګلمخی لیلا لرمه، زه خاکسار چې ګلمخی لیلا لرمه. ډېر ښکلی دا و عقیب خاکسار چې تاسو ته نه د هغه د ذهن نه زیاته پخه شاعري چې کوم دی نو واورېدله. نو د دې نه پس ته زه خان افضل عجز ته خواست کومه چې خان افضل عجز چې کوم دی نو دا د شیرغون کلي سره تعلق ساتي، او شیرغون هم چې کوم دی نو د پیژنګلو یا د تعارف محتاج نه دی، هر څوک یې پیژني، بچې یې پیژني، ځکه چې د شیرغون متعلق به زه دومره ووایم چې آغا علي حیدر جوشي صاحب چې کوم دی نو ډېر زیات مشهور کړی دی د یوسف خان شیربانو په کیسه باندې. نو زه خان افضل عجز صاحب ته خواست کوم چې تاسو ته غزل وړاندې. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د چاپېرچل چینل د طرفه ټولو مینوالو ته سلام کوم، او زه خو به درته بس دا نظم ووایم. نظم دی چې
ما ته کیسه لا د مجنون او د لیلا یاده ده ما ته کیسه لا د مجنون او د لیلا یاده ده او هره خبره د ادې او د دادا یاده ده ما ته یې غلی شان ویل غوږ کې مسکۍ شه دادا ما ته یې غلی شان ویل غوږ کې مسکۍ شه دادا او زما د ژوند دا کیسه ځکه زما یاده ده داسې ویل به چې یو اوره برابر کیسه ده او د مختصر ژوندون زما دا مختصر کیسه ده په زړه ښخ شوې د زما دا د خنجر کیسه ده د غریبۍ او بېوسۍ مې د پدر کیسه ده یو شوه روز به و نهر دا د نهر کیسه ده یو شوه روز به و نهر دا د نهر کیسه ده که وه ډوډۍ وه د اوربشو د هر چا یاده ده او زما د ژوند دا کیسه ځکه زما یاده ده او ډوډۍ به نه وه و نهر خو خوشحالي ډېره وه ډوډۍ به نه وه و نهر خو خوشحالي ډېره وه ډوډۍ به نه وه ونه خر خو خوشحالي ډېره وه او دانه وه لږه په دنیا خو سوکالي ډېره وه او غریبانانو خو په زړه کې جلالي ډېره وه ښه اتفاق وروري خوري وه ننګیالي ډېره وه او په هلکۍ باندې به غاړه د ظلمي ګیره وه هم باغواني هم هلکي وه د هر چا یاده ده او زما د ژوند دا کیسه ځکه زما یاده ده په هلکۍ به مونږ رټ کوو د باغوانه سره او په من غنمو به مونږ کال واهه دهقانه سره او وه به پنځمه زمونږ برخه د تاوانه سره بابا به کړې مو کاته وه د دوکانه سره چې پیسې راوړي نو سودا یو څه د ځانه سره بېوسه نه شي بېوسي مې د بابا یاده ده او زما د ژوند دا کیسه ځکه زما یاده ده وی به غوبلې په کولبو پسې جامبړې به وي په سر پټکې په تن جامې مو خړې پړې به وي په سر پټکې په تن جامې مو خړې پړې به وي اوو د پینیانو تنورونه سرې غړامبړې به وي او په سور منګي کې مونږ اوبه ځان سره وړې به وي په سر ډوډۍ یې را روانې مو خورلڼې به وي وی به شملې سوچه غوړي پهلوانتیا یاده ده او زما د ژوند دا کیسه ځکه زما یاده ده په میاشتو میاشتو به پراته وو رټونو کې مونږ په میاشتو میاشتو به پراته وو رټونو کې مونږ او خوړلو ماشو به وپټ په څادرونو کې مونږ د چېرته یوې ورځې له رابغلو کلونو کې مونږ او د کور درشل له خوشحاله چوپالونو کې مونږ په دواړه مخه به مور ښکل کړو په لحظونو کې مونږ زویه باچا شي د مور پلار مې دا دعا یاده ده او زما د ژوند دا کیسه ځکه زما یاده ده زمونږ ژوندون په افسانو کې افسانه ده بچې زمونږ ژوندون په افسانو کې افسانه ده بچې او په مونږ راغلې ډېره سخته روزانه ده بچې پیسه ټکه نه وه مونږ کړې ګزرانه ده بچې او مونږ په نرتوب باندې پاللې یارانه ده بچې ثبوت شته درته مې پاتې خیلخانه ده بچې نو درته مې تېره سرسري کړه زما دا یاده ده او زما د ژوند دا کیسه ځکه زما یاده ده ادې ویل راشه کیسه اوس د میچن واوره ادې ویل راشه کیسه اوس د میچن واوره او مونږ غنمان پرې وړول به من په من واوره او کړه مازدیګر به مو میچن یا ماسخوتن واوره او دا مو کیسه د خوار وزار ژوندون غمجن واوره خو لمن مې سپینه غوندې پاکه د کفن واوره او مونږ تابع به کیسه کړله د باچا یاده ده او زما د ژوند دا کیسه ځکه زما یاده ده نو کونډې به راووتې د کور نه سرو غرمو کې زویه کونډې به راووتې د کور نه سرو غرمو کې زویه او وږې ټولول به یې څادرون لوپټو کې زویه په سرو غرمو به ګرځېدلې په پټو کې زویه او نه به ومال نه به دانې وي په کوټو کې زویه هم دغه وږې ټکول به یې بوجو کې زویه نو دغه خواري او مجبوري په پښتونخوا یاده ده او زما د ژوند دا کیسه ځکه زما یاده ده ما ته رایاد چې شي هغوی ماله جړا راشي ماکتره جي چې ما ته رایاد چې شوي هغوی ماله جړا راشي او چې دا هر څه وویني یو ځل دلته کې بیا راشي او ورلن وسین وسي خپل خواله په خندا راشي او په کوهي تور باندې به بیا څنګه موسی راشي نو ده ناممکنه خان افضله چې دادا راشي ادم ترې تلې ترېنه تلې د هوا یاده ده او زما د ژوند دا کیسه ځکه زما یاده ده ډېر زبردست ډېر ښکلی ډېر مزدار دا و خان افضل عاجز چې تاسو ته نه د تېرې زمانې د تېر وخت یعنی دومره د تېر وخت چې دا یې د خپلو مشرانو هغه خبرې اترې قلمبند کړې وې ثقافتي او نظم د تاسو واورېدو او ډېر ښکلی او ډېر په ښکلي انداز کې تاسو ته بیان کو زه اوس په یو شعر باندې لمزې به حسرت ته چې کوم دی نو خواست کومه چې یو ښکلی غزل تاسو ته وړاندې کړي چې هم په اصل هم په نسل برابر یم هم په اصل هم په نسل برابر یم په پټي کټي او فصل برابر یم او د ژوندون ګاډې په نیغه لار بوتلی شم د ژوندون ګاډې په نیغه لار بوتلی شم هم په ذهن هم په عقل برابر یم زما علمزیب حسرت صاحب ته خواست دی چې تاسو ته یو خپل خوږ غزل وړاندې کړي حسرت صاحب ارشاد غزل د مخ کې یو کیته ده ارشاد
زړه ته مې پرېوتې په دې لباس کې ګرانه راځه چې لږ تر غاړه وځو او حالات بنا زمونږ د قتل کوي زه چې د دې کلي نه دواړه وځو او مړ نشه دا په ما د هجر اور د چا د لاسه او پوره نشه زما نیمګړی کور د چا د لاسه او دا څنګه چې مې په سر د ستم کاڼي راوریږي نور مشه په چا داسې ظلم زور د چا د لاسه او نن بیا د مخ ښکلا یې تازه کړې بوراګانو نن بیا د مخ ښکلا یې تازه کړې بوراګانو وران مشه د اشنا خالونه تور د چا د لاسه ډېر ښکلی او پرون مې لیلا چا و د رقیب خوا کې لیدلې پرون مې لیلا چا و د رقیب خوا کې لیدلې نن ما غریب ته شوی د پیغور د چا د لاسه ډېر زبردست او دا مینه چې پښتو شي یو حابیل او بل قابل شي دا مینه چې پښتو شي دا مینه چې پښتو شي یو حابیل او بل قابل شي مړ مشه په ځوانۍ کې داسې رور د چا د لاسه ډېر زبردست او قسم د خپل سر را کوچ نه بس کې جانانا قسم د خپل سر را کوچ نه بس کې جانانا ډک جام مې د شرابو شنه سکور د چا د لاسه ډېر زبردست ډېر او په خپلو مټو وګټه ځان نر که د نر زویه په خپلو مټو وګټه ځان نر که د نر زویه وانخلي په دنیا کې کر سپور د چا د لاسه ډېر زبردست او نن بیا یې د زلفانو کمسۍ پرانستې حسرته اوربلې کو په مخ باندې راخور د چا د لاسه ډېر ښکلی دا و علمزیب حسرت چې تاسو ته نه ډېر ښکلی کلام واورېدو ډېر ښکلی غزل مو ترې واورېدو خو د ټیم د کمي په وجه باندې مونږ دا پروګرام چې دی نو اوږدولی نه شو او زمونږ دا پروګرام چې کوم دی نو مونږ د کړمار غر په ویښ کې څنګه چې ما تاسو ته ووایي کوم چې زمونږ شاړه ښکاري تاسو ته دا هغه کړمار غر دی چې د دې په سر باندې یوسف خان چې دی نو پروت دی